خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. ډیر محترم مصنف رحمه الله عدد داده چې باب راوړي، په هغه باب کې حدیثونه راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم آیاتونه ذکر کی، او بیا د هغې نه وروستو چې دغه آیاتونو او حدیثونو نه کم فواید کم مسائل مستنبط کیږي هغه به مستقل عنوان هغې ته ورکي، عنوان په دې عبارت سره ورکي چې فيه مسائل، په دې باب کې دا مسائل هم وپېژنه، دا ضروري دي. نو مخکې باب چې مصنف رحمه الله راوړی و چې باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب، نو د هغې نه وروستو یې اوس دا عنوان راوړو چې فيه مسائل، په دې باب کې څه مهم مسائل دي او څه فواید دي، د هغې نه ځان بې برخې نه کړي، غوږ ورته کېږده. نو وایي چې اوله فایده په دې کې دا ده چې معرفة مراتب الناس فی التوحید، په توحید کې انسانان او بندگان مختلف دي. بعضې انسانان داسې دي چې اوچت توحید لري، اعلی توحید، بعضی مؤمنان بیا داسې دي چې هغه متوسط درمیانه توحید والا دي، او بعضی داسې دي چې توحید یې کمزوری. دغه مراتب په توحید کې شته دی. څومره چې توکل او اعتماد په الله سبحانه وتعالی باندې قوي کیږي، دومره د انسان په توحید کې قوت راځي. همدارنګه دویمه فایده پکې دا ده چې ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الله سبحانه وتعالى دا سيد الموحدين، دا موحدين إمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دا غي صفت أو مدح أو ثناء الله سبحانه وتعالى ذكر كلا آيات كريمة كي إن إبراهيم كان أمة. ابراهیم علیه السلام دا یو امت امام و، قانتا د الله تابعدار و، حنیفا کلک موحد و، او د هر قسم شرک نه هغه معرض و، اعراض یې نه کوو، ولم یکن من المشرکین، مشرک نه و. دارنګه په حدیث کې لا یکتوون ټکی راغلی و، نو د هغې نه دا فایده راوځي چې کونو ترک الرقیة والکی من تحقیق التوحید، دم یا داغ لګول اگر چې دا جایز دي، خو د دې پرېښودل د الله د توکل د وجې نه چې الله باندې توکل وکړي، نو په دې سره د انسان توحید چې دی هغه مضبوطیږي او توحید قوي کیږي، زیاتیږي. بله فایده پکې دا ده چې کون الجامع لتلک الخصال هو التوکل، دا د توحید صفتونه چې انسان په ځان کې راجمع کوي، د دې راز څه وي؟ د دې راز د دې مؤمن کلک توکل وي، پوخ اعتماد وي، په الله باندې دا ډاډه وي، زړه ور باندې بار وي، نو الله ته خپل ځان سپارلی. همدارنګه بله فایده پکې دا ده چې حرصهم علی الخیر، صحابه کرام ډېر
د غم والا خلکو ډېر غم ورسره و د خیر ډېر اهتمام به کوو د دې وجې نه دغه ښکلی حوار دغه دوست په منځ کې دغه حوار ذکر شوی و د خیر طلبګار و دا خلک دارنګه بله فایده پکې دا ده چې فضیلة هذه الامه بالکمیة والکیفیة دا امت د مقدار او د کم په لحاظ سره د مقدار په لحاظ سره فضیلت لري ځکه چې په ټولو امتونو کې ډیر امت هغه امت محمد صلی الله علیه وسلم د الله د رسول امت دا ډیر غوره امت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو ډیر غوره امت استئ همدغه رنګه د کیفیت په لحاظ سره هم د امت د محمد صلی الله علیه وسلم ډیر غوره دی هغه دا چې د دې اجرونه ډیر دي عمرونه کم دي اجر او ثواب ورته ډیر ملاویږي د 80,000 کسان چې بغیر د حساب او د عذاب نه جنت ته داخليږي دا من امت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله د رسول محمد صلی الله علیه وسلم امت خصوصیت دی همدارنګه دا فایده پکې ده چې عرض الامم علیه الصلاة والسلام عرض الامم على رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول ته د امتونه او د پیغمبران دا ورته پیش کړی شوي وو د معراج په واقعه کې همدارنګه مختصر بیانو دا خبرې اسانې دي بله فایده پکې دا ده چې ان کل امة تحشر وحدها مع نبیها د قیامت په ورځ به د هر نبی ډله او د هغې امت به د هغې سره یو ځای د هغې حشر کیږي او دې کې وجوره نکته دا ده ځکه چې دغه امت د دې نبی تابعدارانې نو تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو باندې فرض او واجب ده د دې لپاره چې د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی زموږ حشر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره وکړي الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صف کې راپاسوي هغه دارنګې بله فایده پکې دا ده چې قلة من استجاب للانبیاء په دې سوچ وکړه چې انبیاء کرامو دعوتونه کړي دي د الله د توحید طرف ته د الله د معرفت طرف ته د الله بندګۍ او عبادت طرف ته د هغې باوجود هم د هغې مستجیبین چې د هغې خبره منونکي کم دي وما آمن معه الا قلیل او داسې انبیاء کرام هم شته چې چا ولا بالکل دعوت نه دی منلی همدغه رنګه محترم ورونو ان من لم یجبه احد یأتی وحده هغه انبیاء کرام چې د هغې خبره چا نه ده منلی نو د هغې حشر به یوازې کېږي یوازې به راځي او دا عام حکم دی حشر به کېږي همدغه رنګه زما محترم ورونو بله فایده پکې دا ده چې الرخصة فی الرقیة من العین والحمه دا جایز ده چې سړی په نظر وهونکي باندې دم واچوي او همدارنګه په چا باندې چې تبه وي دم پې چولی شي همدارنګه عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا صحابه دغه سلف چې دي ډېر جوړ علم یې لره ځکه چې دغه سعید ابن جبیر هغه حسین ابن عبدالرحمن ته دا ویله چې تا چې د دم په ځان اچولی دی او د حدیث پیش که ښه خبره دې وکړله خو دا د دې مخالف نه دی چې ته دا دم پرېږدې او نور توکل قوي کې خپل نو فعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني اول حدیث د دویم مخالف نه دی اول په جواز باندې محمول دی او دویم چې دی په افضلیت باندې محمول دی همدغه رنګه
بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. سلف با د خپل ځان د مدح نه ځان ساته. د دې وجه نه هغه ویل چې ولم الا لم اكن في صلاه، ما مونږ نه کوو ولكني لدغت. دغه وهم د فکو چې ما باندې څوک دا ګمان ونه کړي چې دا د شپې مونځونه کوي. انت منهم دا ټکی چې رسول الله عکاشه رضی الله عنه ته ویلی دی، نو دا د نبوت علم دی، په نبوت باندې دا خبره کړې. همدارنګه حسن خلقه صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول ښکلي اخلاق چې هغه بل کس ویلی چې یا رسول الله زما لم دعا وکړه، نو داسې ونه چې نه لکه کښېنه. دا یو ته ونه ویلی چې انت لست منهم، ته پکې نه یې، بلکې دا یې ویلی چې سبقک بها عکاشة، عکاشه درنه مخکې شه. دا مختصر فوائد په دې کې. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.